په دغه ځانګړي راپور کې موږ هغه کلي ته ورځو چیرته چې د تیرې ادارې عسکرو عبادت کوونکي هم خپله نښه ګرځولې. روژې میاشت 28مه وه. په ماښام روژه ماتي وخت کې په دغه ساحه کې ستارخان هم خور و ختم د قرآن نیولی و په شمول د ملا امام ناڅاپه ماښام کې خلک پرې راننوتو. نو 3 دقیقې دغه دوی ختمانه ویلې چې اذان ته وخت پاتې و. 3 دقیقې چې دا ختمانه خلاصه شي و اذان به کي روژه به ماتوي. نو ناڅاپي کسان پرې راننوته او دلته د دروازو نه دانونه هم ټوپک دې دانونه ورته ونیول او داسې ورته راننوته. کلاشینکوف سره دانو کې پیکې ورته ایښې وې. په شمول د ملا امام 10 کسه شهیدان کړه، 8 نفره زخمیان کړه. موږ د پروان ولایت اړوند خالازیو کلي ته ورځو چې د صفر یقتي عسکرو هغه کسان شهیدان کړي چې په یو مسجد کې د روژه ماتي پر مهال دسترخوان ته راټول وه او په دې ساحه کې دسترخوان خور وه. نو همدا ځایونو کې مرمۍ ولګېدلې چې دلته ولګېدل، دلته ولګېدل، هلته ولګېدل، هلته ولګېدل، هلته ولګېدل. یو نفر د دروازې نه ضربه وکړه چې دغو ځایونو کې اوس هم داغونه د مرمیو پکې ښکاره کېږي. او یو نفر هلته د اذان په کاوه په اذان په ټیم کې ولګېدل. ځایي اوسیدونکي وایي د روژې میاشت وه چې د صفر یقتي عسکر په شخصي جامو کې راغلل. لومړی جمعې ته رادننه شول او بیا روژه ماتي ته ناستو کسانو باندې د ټوپک ضربې وکړې چې په ترڅ کې 10 کسان په شهادت ورسول. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه جمعات کې هغه قضیه چې تقریبا 28 د رمضان و، مولوي صاحب د نورستان و، دلته یې ختم نیولی و. نو په ختم کې کله چې اخرې صحنې روژه ماتي وخت رانږدې شو، یو 2 موټره یو سراچی او کرولا راغله ودرېدل. د زمونږ خلکو دا خیال وکړه چې روژه ماتي وخت ده نو دا به راشي موږ سره به روژه ماته کړي. د مابت اکا د شاهنواز اکا ته ویلې چې خل راغله پیرا دې شي نو روژه به ماتوي. نو چې کله دروازې ته راورسېدل نو ویلې چې کلمه مو وایي. چې کله کلمه وایي چې په دې ساحه کې دوی دسترخوان خور و، پیرکي و، روژه ماتي دپاره هر څه کاسې ایښې وي. نو ورته ویلې کلمه مو ووایي. د کړکۍ نه یې ضربه کړه، د دروازې نه یې ضربه کړه او مؤذن ولاړ و. په دغه حالت د اذان ساحه کې څه کړه، مؤذن یې هم وویشته، هغه زخمي شو. تقریبا 20 کسان په دې جماعت کې و. په 20 کې بیا 10 کسان شهیدان شو او 8 کسان زخمیان شو او 2 کسه بیرون چې ډېر لرې ساحه کې و ماشومانو هغه هم هلته شو زخمیان شو. عیني شاهدان وایي د روژې 28م وه چې د روژه ماتي پر مهال د صفر یقتي عسکر په شخصي جامو کې مسجد ته رادننه شول. دسترخوان ته راټول عام هیوادوالې په شهادت ورسول چې اوس مهال ټول د کلي هدیره کې خاورو ته سپارل شوي. دغه اولني قبرونه دي چې د ملا صاحب سیجان او قاري صاحب نثار احمد او صحبت او حاجي صاحب نورګلو. دغه 10 کسه 9 کسه هغه ملا امام چې و د نورستان و هغه بیا هلته نورستان کې څه کړه دفن. میراغا چې هماغه وخت په مسجد کې شتون درلود 2 ډزه پښې پخه لګېدلې او اوس مهال یې پخه کږه جوړه شوې. د یادې پیښې په اړه یې داسې وویل. مسجد کې ناست وم، یو ناڅاپه یو کرولا سراچه را داخل شو، 14 که 15 کسانو ټول سره پیکې وې. داخل ته 2 کسه راغله، دواړو سره پیکې وې. یو ناڅاپه دا بم چای راواچول، ټولې بېهوشه کړه، ویل بې شرفه شور نه خورې. نور شروع وکړه. اول موږ مولوي صاحب یې وویشتو، مولوي صاحب چې وویشتو مولوي صاحب لنګۍ وار چې پرې وکړو، هغه یې 22 مرمۍ د پیکې وویشته، هغه یې مالته شهید کړو او 10 کسان شهیدان شو، 9 کسان زخمیان شو. او کسانو کې یو زه زخمي شوم، دا پښه مې اوس هم زخمي ده. ما خبره کې مسلمانانو دا شهیدان د لیلة القدر دي.
دا شهیدان د لیلة القدر دي ووایي دي که نه دي خدایه هلاک یې کړې چې چا دا کړ دا درې څلور روژې پاتې دي دعاګانې د خیریت په خدای هلاک دي خدایه بل څوک نه لرو بیا افغانستانه. ځایي اوسیدونکي وایي په هماغه وخت مو شهیدان د پروان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل کې ښودل خو ولایتي ادارې هیڅ پوښتنه ونه کړه. خپله غږ الله لرو څوک لرو الله بدله واخلي الله بدله واخلي خدا د دوی شهادت قبول کړي. ولایت مقام ته هم درس شهیدان وړي دي زخمیان هم کابل امرجنسۍ ته وړي دي هلته پې خبر شو او شهیدان هم بیا ولایت ته وړي درس شهیدان هم وړي وه چا بیا به احساس ونه که نه څوک راغله چې دا چا ووژل نه چا نفر ونیول نه دزګیره کړه نه به احساس وکړه. د تیر شل کلن اشغال پر مهال د هیواد هر کونج او کنار کې امریکایي او داخلي عسکرو د عامو خلکو پر کورونو د شپنیو چاپو او ړندو بمباریو هیڅ سرپه نه ده کړې. دا د خالازیو کلي د شهیدانو مسجد دی. له نن څخه 15 کاله وړاندې د دې قریې خلک په همدې مسجد کې روجمات یې کاوه چې د سپریک کې عسکرو په شخصي جامه کې په همدې مسجد باندې چاپه ووهله چې په ترڅ کې د دغې قریې 10 کسان په د روجمات پر مهال په شهادت ورسول او 8 نورې شدید ټپیان کړل.